السلام علیکم دوستانو، په خپل ماشومانو باندې ډیر زیات خیال کوئ. په باجوړ کې یو داسې بدبخت انسان نیول شوی دی چې هغه ماشومه تختوله او دغه ماشومه د تختولو په دوران کې د کلي خلک پرې راوتلي دي. دغه ظالم انسان یې نیولی دی. د نیولو سره سره داسې هم معلومیږي چې د سره ښځې هم یو هغه ښځې ترې تښتېدلي دي. اوس کمیټې ناسته ده او غوښتنه کوي چې د کس ته سخته سزا ورکړي، سریعام سزا دې ورکړي، ځکه چې دا د دغه علاقې ماشومان وجلی شي، مفلوج کولی شي. که دا راخلاص شي سبا ته دا نور هم خطرناک کېدلی شي او داسې کارونه به کوي چې بیا به مخنیوی ګران شي. نو په دې وجه باندې خلک غوښتنه کوي، خصوصا مشران دا خبره کوي چې د ته سخته سزا ورکړل شي. خو درنو دوستانو، بیا هم موږ په یو داسې ملک کې ژوند کوو چې دلته خو سزا ورکول ډېره لویه خبره ده. ملزم ته داسې هم نه وایي چې دا دې یا ښه کار کړی یا بد. البته که پولیس خپل کار کوي به، خو عدلیه او یا وکیلان هغوی په خپل کار کې ډېر زیات کمزوري دي، ځکه چې داسې خلکو وکالت هم بیا دغه وکیلان په پیسو کوي. نو په کار ده چې لږ انسانیت وکړی شي او داسې ظالمانو وکالت ونه کړی شي چې دوی ته سختې سزاګانې ورکړل شي.